ملګرو په افغانستان کې د طالبانو په خپل منځ کې مختلف ګروپونو په خپل منځ کې اختلافات باندې بحث روان دی. دا بحث روان دی چې دا اختلافات شته که نشته. دا بحث روان دی چې دا اختلافات اصولي بنیادونو باندې دي که د چوکو وزارتونو لپاره دي. دا بحث روان دی چې که چېرته اختلافات وي افغانانو ته څومره فایده ده څومره نقصان دی. دا ټول یو بحث روان دی. اوس په دې کې که مونږ وګورو چې دوه قسم خبرې ډېرې مخې ته راځي او دا یو خو دا هغه دی چې اختلافات شته که نشته. دغه فیصله به وروسته وکړو چې شته که نشته، بلکې تاسو بیا پخپله وکړئ. خو اول دا خبره ډېره ضروري ده چې وګورو چې دا اختلافات چې دا کم خلک بحث کوي نو دوی وایي چې په کم بنیاد باندې دا خلک چې وایي آیا دا په اصولي بنیادونو باندې دي کا په چوکو وزارتونو لپاره دي. اصولي بنیادونو لپاره مطلب دا دی، بنیادونو باندې مطلب دا دی چې شریعت د شریعت نه علاوه په چا باندې بین لګول دي نه دي لګول، د افغانانو سره تعلق څنګه کول پکار دي، افغان ملت څنګه کتل پکار دي، څنګه جوړول پکار دي، د ګاونډي هیوادونو سره تعلق څنګه ساتل پکار. دا بنیادي اصولي بنیادونه دي چې اختلافات پکې کېدای شي. دا بل د چوکو وزارتونو لپاره تاسو ته پته لګي. یو ګروپ وایي چې زمونږ کسان چې زیات وایي په مهم وزارتونو باندې وایي، بل وایي چې زمونږ وایي. اوس دا ټوله خبره روانه ولې ده؟ څوک یې کوي، ولې کوي؟ دا به زه تاسو ته وایم وروستو. خو دا چې کم خلک وایي چې په اصولي بنیادونو باندې دي، د طالبانو د ګروپونو په خپل منځ کې اختلافات کنفلیکټ، نو هغه د دې نه یو اصول را جوړوي. او اصول دا دی چې که چېرته دوی د اصولي بنیادونو باندې اختلافات وي نو د دې مطلب څه شه؟ یو اصول خو تر ټین نه زیات چې کوم بحث کې راغلی و د جنکو تعلیم خبره وه که نه، د جنکو زده کړې، مطلب د یونیورسټۍ او د کالجونو زده کړې، نو دغه زده کړې او باندې پابندي لګول پکار دي که نه دي لګول پکار. په دې اصول باندې په شریعت کې د ګنجایش څنګه دی؟ چا وویل چې مباح ده، چا وویل چې فرض ده، چا وویل چې څه وویل. نو دوی وایي چې په دې اصولي بنیادونو باندې د اختلافات د دې مطلب دا دی چې په طالبانو کې یو غټ تعداد چې اختلاف لرلی شي. مطلب ګوره یو دوه کسان که چېرته اختلاف لري دا په اختلاف کې نه حسابېږي، د ګروپونو په حساب باندې. که چېرته یو غټ تعداد وي، یو پوره ګروپ وي، هغه اختلاف لري، نو دې مطلب دی چې دا اختلاف حسابېږي په هغه ساینس کې درته وایم. نو د دې دا مطلب دی چې داسې طالبانو کې داسې ګروپ شته یا داسې خلک شته چې هغه د جنکو په تعلیم باندې چې کوم بندیز دی په دې باندې د طالبانو امارت نه خلاف دي، د دوی اختلافات ورسره. د دې نه اصول دا راولي چې یو خو داسې طالبان شتون لري چې افغانان ډېر په ښه جامه کې کتل غواړي، په ښه ترقي کې کتل غواړي، په تعلیم کې کتل غواړي، په نور شیانو کې پرمختګ غواړي. یو خو دا اصول دی جوړوي د دې نه. بل اصول دا وباسي د دې نه چې مونږ ته پکار دی چې د کم متشدد طالبان دي، د کم آزاد خیاله طالبان دي، د کم چې کم لږ د نورو په نسبت کم قدامت پسند دي، د دې خلکو د دې طالبانو سره مونږ الاینس کول پکار دي مونږ ته. نو دا الاینس به دا ګټه راوړي چې دا به د طالبانو د چې کوم امارت دی، د چې کوم ستونزه ده افغان ملت ته، افغان ته، دا به پر شا شي او صحیح د حکومت یو ترتیب به راشي، زمونږ حکومت به راشي، د خلکو حکومت به راشي، ټول شموله چې دوی ورته وایي دا به راشي. او دوم چې کوم وایي چې په چوکو په بنیاد باندې دلته اختلافات دي طالبانو په منځ کې، هغه د یو دا اصول جوړوي چې که چېرته د چوکو په بنیاد باندې وي
نو دلته به خانه جنګي شروع شي. خانه جنګي چې شروع شي د طالبان په خپل منځ کې، نو بیا به موږ د دې نه فایده واخلو، موږ به بیا راوځو او وغیره وغیره چې کوم دوی خبره کوي. ښه، اوس دا خبرې کېږي ولې؟ دواړه صورتونه تاسو ولدل، په دواړو صورتونو کې څه د طالب مرسته، په دواړو صورتونو کې څه د طالب سره الاینس، په دواړو صورتونو کې طالب نه تمه، په دواړو صورتونو کې طالب نه هیله ساتل. نو د دې مطلب دا دی چې دلته په دې خاوره په پاکستان کې هم، افغانستان کې هم، اروپا کې، په مختلفو دنیا کې چې چېرته افغانان دي یا چېرته پښتانه دي، پاکستانیان هم پکې شامل کړي، نو دا باقاعده د طالبانو دپاره تبلیغ کوي. د دې خبرو نه ماته دا معلومه شوله. نو دا تبلیغ به لکه د خلک څومره ګټه باندې وررسي. ښه، اوس که تاسو دا وګورئ چې مونږ خیر دی، دا خبره به دوی ووایي چې ټیک ده، دا دوی دی چېرته یو ډېر مناسب جینون یو ټاپک دی، یو ډیبیټ دی، یو خبره ده، یو بحث دی چې دوی روان کړی دی. ښه، مونږ د دې حد پوره مونږ د تبلیغ نه مثلا ووایو چې خیر دی دوی تبلیغ نه کوي، دوی صحیح یو حالات تجزیه کوي، انالیسیس کوي. خو په دې انالیسیس کې هم مسله ده، که تاسو کتلی وي چې چېرته هم وسلوال تنظیمونه وي، چېرته هم وسلوال تنظیمونه د نورو وسلوالو تنظیمونو سره په شریکه کار کوي، یا داسې وي چې اکثره په جنګ وي، یا د ریاست سره په جنګ وي، یا د یو بل قوت سره په جنګ وي. په دې کې تر ټولو نه مهم شی چې دی د ایډیالوژي سره سره بالکل برابر، د ایډیالوژي سره سره د امیر اطاعت، د امیر اوبیډینس، دا بالکل د ایډیالوژي برابر امپورټنس لري. مثلا دوی د خپل شناخت د دې سره تړي، که چېرته دوی د امیر د خپل کمانډر اوبیډینس نه کوي، اطاعت نه کوي، د دې خبره نه مني، یا چېرته ورسره اختلاف لري، د دې مطلب دی چې د ده دا ټوله مبارزه مړه شوه، د ده دا ټول جهاد مړ شه، ختم شه، بې معنی ده، بې مقصده ده. نو دی چې بې معنی بې مقصده ده، د ده آیډنټیټي پاتې نشي به حیثیت مجاهد، به حیثیت یو مبارز، یا به حیثیت یو وسلوال مبارز. نو دلته هم دغه فرموله ده په افغانستان کې. په افغانستان کې د امارت سره اختلاف، د هغه لیول اختلاف چې چېرته په فیصلو کې مخته ورته ودرېږي چې نه، دا ډېر د ظلم په بنیاد باندې فیصله ده، دا د ایډیالوژي خلاف فیصله ده. مثلا که دوی د شریعت خبره ورته کوي، نو دغه نه دي کول پکار، او مونږ ته څه نور فکر کول پکار دي. نو دغسې توقع بالکل نه دي ساتل پکار، امکان هم نه لري، ځکه چې بیا خو طالب پاتې نه شه، بیا به راځي ولسي سړی شه، بیا خو یو ولسي انسان شه، بیا خو یو ډیموکریټ شه، بیا خو یو ټول شموله حکومت خوښونکی شه، بیا خو یو داسې سړی شه چې هغه غواړي چې په حکومت کې د ټول خلکو رنګ ښکاره شي، سوچ فکر ښکاره شي، ضرورت پکې محسوس کړي، خدا نشي کړی. بله خبره دا ده چې خانه جنګي خو چې دا بالکل امکان نه لري، خانه جنګي هم نشي کېدی، ځکه نشي کېدی چې ما خو تاسو ته بنیادي اصول بیان کړه چې چېرته وسلوال ګروپونه وي، هغه په کوم انداز کې کار کوي، بیا چې دوی کله حکومت ترلاسه کوي یا په یو ځای کې دوی یو علاقه قبضه کړي، بیا هغه چې کوم ځای قبضه کړي پاکې چې کوم دوی وقتي طور باندې چې کوم نظام جوړ کړي، نو په هغه نظام کې د ایډیالوژي سره سره امیر بالکل برابر مهم وي، د امیر وینا برابر مهم وي، د امیر وینا ایډیالوژي وي، د امیر وینا د ایډیالوژي تشریح وي. مثلا په افغانستان کې طالب چې څه وایي، دا اسلام دی د دوی لپاره، دا شریعت دی. دا په نور ځایونو کې چې شریعت دي مختلف ملکونو کې که چېرته لږ زیات دي، نو دغه شریعت دوی لپاره هېڅ معنا نه لري. هلته امیر او د طالبان چې کوم مشران دي په هغه په هایرارکي کې چې کوم خلک دي، نو هغه چې کوم څه وینا وکړي هغه بس وینا ده، شریعت دی، هغه اسلام دی. نو
د دې چې ټولې خبرې راټولې کې که نه، ما خو تاسو ته اول هم وویل، دا چې راټولې کې بیا د دې نه یوه خبره ده چې ډېره خطرناکه هم ده. بجای دی چې خلک تبلیغ وکړي چې هلته په افغانستان کې یو سیاسي تحریک راوچت شي، یو ولسي پاڅون راوشي. د دې دپاره تبلیغ کول پکار دي، خو دا خلک لګیا دي د طالبانو دپاره تبلیغ کوي چې طالبان په رسمیت هم وپېژندل شي، طالبان خلکو ته هم قبول شي، طالبان یو صحیح د حکومت په شکل کې هم خلکو ته وړاندې شي. نو دا یو باقاعده تبلیغ روان دی. دا هسې هوایي ډیبیټ نه دی چې مونږ وایو چې د طالبانو په منځ کې اختلافات، پلانه ایکسپرټ راغلی دی، پلانه ایکسپرټ راغلی دی، دا اوس تجزیه کوي، انالیسس کوي. نه، دا باقاعده د طالبانو دپاره تبلیغ دی.